خبره ده کوي موم تاسو قیامت ورځې غي وایمه امام ګاندو هم سو دام دي مهدي په کتاب کې راغلي دي نه ستا د مور کتاب کې راغلی ستا د خور کتاب غیمه دی غیمه کتابونه نشته دي مخ کتابونه نشته له تاسو سره دا تاسو مې پښتنه نه ګوندوانې چې د کتابونه هم نشته ګوندوانې کله کتابونه مونږ نشته امام ورځ قیامت به تاسو امام لمخ سره څه شي کوي الحمدلله یم شیا ها ته شایه ماشاء الله الحمدلله دی مو کوم امام درته ویل چې شایه سه څه مطلب خبر اوره د شیا د چا غه دی پیغمبر امتی دی که نه دی یا نه دی صحیح تاسو د چا امتی وي د تا له کتابه به درته ثابت کړم زه د تا په کتاب له تاسو سره غږیږم د تا کتاب کې وایي چې الله په غضب د پښیو باندې امام دی وایي د امام خبره دی منی دا د اوس به درته ښکارا کړ بیا توبه وباسه الله دی وکړي چې توبه وباسه دا د ګور دا اوس ډایرکټ درته ښکارا کوم شرح اصول الكافي کافي معتبر کتاب دی دغه د دې شپږم جلد در سره ولي کنوټ او ټول مسلمانانو راته متوجه شرح اصول الكافي دی مولا صالح مازندرانی شپږم جلد یو څلوېښتمه صفحه د چا لیکلې ده صبر قبلی صفحه ته براسو امام نبی درته را شروع کړم چې امام دی سوای عن ابي الحسن موسى عليه السلام ابو الحسن موسى عليه السلام دا خو به پیژنې کې نه پیژنې امام دی د په 12 امامه وکي او ابي الحسن موسى امام موسى الرضا عليه السلام دا به پیژنې کنه د دې اوس یو څلوېښتمې صفحې ته راځو چې څه وایي ابي موسى عليه السلام قال ان الله عز وجل غضب على الشيعة الله جل وعلا په قهر او په غضب د پښیو وبد دلته اوس راسه الشرح دغه د تا لوی مرجع څه شی وایي الشرح کې قوله ان الله عز وجل غضب على الشيعة الله جل وعلا په غضب د پښیو لكثرة مخالفتهم ډېر مخالفت په خاطر وقلة اطاعتهم او سبيخي وي خبرنا د منلي وعدم نصرتهم او سبيخي مدد نه د کړي لامام الحق دي حق امام نه وي دي حق امام مدد کړي نه دي خبره منلي ده بلکې وي په ټوله سره وي مخالفت دي حق امام کړي ده په دغه خاطر الله جل وعلا وي په قهر او په غضب ده خبر اوره دا څنګه اوس ګوره غوښه دا څنګه د رسول الله امتیان جوړېدلی چې الله ور باندې په غضب ده او د اهل بیت د امامانو نصرت نه ده کړی مدد نه ده کړی خبره نه ده منلي او دغه همیشه مخالفت کړی خبر اوره خیر سره دا تعلیم چرته حاصل کړی ده علم ما په مشهد کې ماشاءالله چانه دې حاصل کړی ده له خامنوي صاحب نه چې حاصل کړی نو دا شي غندو به نه وي یعنی لغنه چې ټول خلک درس حاصلې ټول غندوګان دي دا مې درته ویل چې غنه دي حاصل کړی دا شي غندو نه تا چانه حاصل کړی دی تا چانه حاصل کړی غنه دي نه دي حاصل کړی سب میوٹ ما لگا امام دي میوٹ ما لگا سوای نرولا میوٹ ما لگا ما سره خبري وکا دام دي مهدي په کتاب کې راغلي وي دا خبري صبر تار نه سپا وای ته تعلیم چانه علم چانه حاصل کړی دا لا مهدینا چانه مهدینا لا امام مهدینا دینه دي حاصل کړي کبل چا غندونه دي حاصل کړي وینو غزویل نشه هو هغه مخصوص دي حاصل کړي خبر اوره دا وزلته څه درته وای امام دی وای الله په غضب د پښیو باندې ولی امام دی درته وای خدای دی بی خو نه بس امام دی منی کینه منی توبه وباسه د کفر او شرک او رافضیت نه دي توبه وباسه کني بل پلان ته د سوانو امام دې څه درته وای امام خو ته وای الله در باندې په غضب د په قهر ده الله سي په چا په قهر او په غضب امام توسي خبره ده کوي امام توسي قیامت ورځ غي وایمه امام ګاندو هم سو
امام د غم تو ادبی ده الله بنده او خبره ورستاسې ګنډوانه ستاسې د خور چمګیرې مو چې ستاسې میوټ ما لګوه که نه میوټ ما کوه لکه ما کوه میوټ څه درته وایم ستاسې د خور دا د مهدي په کتاب کې راغلي دي نه ستا د مور کتاب کې راغلی ستا د خور کتاب غیمه دي غیمه کتابونه نشته د مخ کتابونه نشته له تاسو سره دا تاسو مې پښتنه نه ګنډوانې چې د کتابونه هم نشته ګنډوانې که نه د کتابونه هم ولې نشته ورځ قیامت به تاسو امام له موږ سره څه شي کوي بیا به تاسو سره ګوري صبر وکړئ چې تاسې جهنم ته یوسه چې ټول نه مخکې به ته جهنم کې پوه شوې او شفیع الله که څه ګنډو یې یعنی امام دی وای الله په غضب په تاسو باندې ده الله په قهر په تاسو باندې ده او بیا به زیم جنت ته او بیا به اهل سنت والجماعت دی رسول الله دی اهل بیت منون کې دا به بیا جهنم ته زینا واه 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 دا په مهدي په کتاب کې راغلی واه 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 نه د ستا د کسه که نه یو تاسې خو څنګه ګنډوانې مونږ زیاړې مه وباسه صحیح ده روژه ده لا روزه هم نیسي سبحان الله روزه هم نیسي لرې که وای لرې که لاړو لا اله الا الله ګوریا دا کومه خبره چې په ځان مني ای ویده مسلمانه درته وایم زه به ګوري یا مړ یم یا به ژوندی یم خدای خبره یاد وساتئ د الله په مخ کې په ورځ قیامت درته وایم چې دا روافض او مجوس دا قرآن نه مني لکه د اوس دې سړي درته وویل مهدي سره چې کوم قرآن د هغه موږ منو او په دې قرآن کې تاسې دا خبرې مه هېرو په دې قرآن کې وایي ډېر شیان خلکو لیکلي دي سوال تکرارا مې دا ده مهدي مو عالم ده که نه ده که عالم وي د الله دا دین خلکو ته بیان کړی که نه ده بیان کړی که چیرې بیان کړی وي یوه مسئله یې راته وښیاسته که یې نه وي بیان کړی الله قرآن کې لعنت ورباندې ویلی ملایکه وي لعنت ورباندې وایي انسانان ورباندې لعنت وایي راسئ یا به مهدي ملعون وي د تاسو د الله په لعنت باندې او یا که ملعون نه وي راسه یوه خبره یې راته وښیي چې دا د مهدي خبره ده او کړې ده او دا یې مسئله جواب کړې ده د دین خدمت یې په یو مسئله کې کړی راځه په خیر ته د علي بن ځان شیب دا نه تنه ناجایزه ده دا حرام دی حرام ایاک نعبد و ایاک نستعین الله اکبر دا اوس یې شیعه کوي چې چغې وږي یا علي مدد یا حسین مدد یا فاطمه الزهرا مدد دا جایز ده که جایز نه ده زه دلته تاسو که مانه پوښتنه کوئ زه هغه شیعه نه یم چې د اهل بیت نه مدد غواړي زما عقیده ده زه هغه شیعه چې کله د دغه وخت کې ده شیعه معنا فالوورز لکه زه فالو کوم حضرت علي رضی الله عنه زما اختلاف صرف په هغه وخت کې راځي چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله خلیفه شو هغه وخت نه اختلاف شروع کیږي هغې نه مخکې ابوبکر عمر رضی الله عنه دې ټولو سره اختلاف زه نه لرم خاصتا لکه زه که خپل ځان مسلمان یم نو زمونږ خبره په معاویه رضی الله عنه ده خبر خانو په معاویه رضی الله عنه باندې څه اعتراض لري معاویه رضی الله عنه باندې ډېر اعتراضونه یو اعتراض خو دا دی چې هغې د حضرت علي رضی الله عنه بیعت ونه کړ او دا باعث شو چې فتنې جاري شو ولې بیعت ونه کړ جنګ خو هغه دلیل دا ورکوي چې د عثمان غني رضی الله عنه د قتل باید قصد یې اخیستی وی که نه خو حضرت معاویه رضی الله عنه خپله ګورنر و او هغې سره ډېر وخت و چې هغه راغلی وی د عثمان غني دفاع یې کړې وه خو خپله رانغی څوک وایي چې رانغی دا تاریخ وایي یا ګوره د زړه سره په تاریخ باندې به دروغ نه وایو معاویه رضی الله عنه روان شو د لښکر سره روان سوی و عثمان رضی الله عنه هېڅوک نه پرېښودل چې د عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه په مدینه کې لا چاته نه ویل چې ما وایي جنګ به نه کوئ وینې به نه تویوئ په مدینه کې بیا به دی معاویه رضی الله عنه له غنځکې راغوښتل هغه تر نیمایي لارې راغلی اوس په نیمایي لارې کې خبر شو چې عثمان بن عفان رضی الله عنه په شهادت رسېدلی ده بېرته شام ته لاړ واپس نو دا خو د عثمان بن عفان رضی الله عنه مدینه کې علي رضی الله عنه ته حتی علي رضی الله عنه ورته ویل چې موږ ته امر وکړئ چې له دې خلکو نه د دفاع وکړو صحابه ورته ویل چې امر وکړه ده ورته ویل چې نه زه به له دې فتنې سره مخامخ کېږم ځکه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویي راکړې ده چې تا به خوارج او روافض شهیدوي ته به صابر اوسې نو ما شهید کوي نو چې شهید کوي زه نه غواړم چې د رسول الله د جانان صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د خلکو وینې تویېږي زه نه غواړم هماغه اوس د نبي علیه الصلاة وسلام هغه پیشګویي په حق باندې تمامه شوه
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و چې ته به له داسې فتنې سره مخامخ کېږې. هغې سره مخ شول او شهید شو. بېشکه نو دا عثمان غني رضی الله عنه کوم سنت چې و چې زه به جنګ نه کوم په دې باندې ولې عثمان غني رضی الله عنه عملونه عثمان معاویه رضی الله عنه ولې پرې عملونه کړل؟ نو هغه د هغه دپاره وصیت نه و، هغه خاص عثمان ابن عفان رضی الله عنه دپاره و. نبي علیه السلام ورته ویل چې صبر به کوي په دې فتنه باندې. خو هغې خو دا خلیفه منلی او د محمد صلی الله علیه وسلم هغه حدیث هم ورته همدغه اعتراض ته په معاویه رضی الله عنه باندې کېده، په علي رضی الله عنه باندې هم همدا اعتراض راځي. خو علي رضی الله عنه خو ټول هماغه خلکو چې عمر رضی الله عنه خلیفه وټاکه هماغه خلکو حضرت علي وټاکه. خو صحیح ده، خو دموږ په دې کې اختلاف نشته چې علي رضی الله عنه د وخت ته پوهېږې عائشه رضی الله عنها چې کله خبره سو د عثمان، زه دا یو روایت درته وښیم. احنف بن قیس روایت کوي ښه، دا تاریخ طبري کې دا روایت راغلی ده د اهل سنت و جماعت چې کوم طبري ده، تاریخ طبري ده ښه، او په همدغه شکل باندې په تاریخ د والملوک کې دا روایت راغلی ده. وایي موږ فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، يعني مسجد النبوي. نو طلحة أو زبير رضي الله عنهما راغلل نو ویل سي عثمان ابن عفان رضي الله عنه بشهيد کیږي. نو فمن تأمرني به، وإذ راغلم طلحة أو زبير أو دغه صحابه وتم ورته ویل سي فمن تأمرني به، يعني د چا امر راته کوي چې موږ د هغه بیعت وکړو او له هغه خبره ومنو. قالا په معنا پوهېږې تثنیه ده چې دوی دواړو راته ویل چا؟ طلحه او زبیر. علي وصیت مو درته دا ده چې علي رضی الله عنه سره لازم ووسه، او علي رضی الله عنه به د ده پر ځای باندې ځای ناسته، یعنی امیر المؤمنین به ټاکلی کېږي. فقدمنا مکه، موږ مکې ته راغلو ځکه د حج موسم و. فلقيت عائشه، وما عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین، وقد بلغنا قتل عثمان، مو سوى قال ترى انه مقتدى خبر راورسل شي عثمان بن عفان بن شهيد سوي. فقلت لها دي خپل وي ما ورتوي من تأمريني به، يعني مو لا چاسره بيعت وكرت سوق دي بيعت حقدار. قالت عائشه رضي الله عنها ويولسي علي رضي الله عنه بدي مسلمان وامير خليفه. فرجعنا الى المدينه فبايعت عليا، ومو مدينه منوريه تبير ترى واپس لحجنا نو مغلا بيعت وكر لا چاسره علي رضي الله عنه سره. دا تاریخ داسې ګوري چې حقیقت درته څرګند شي پکې. دا ګوري په تاریخ کې ډېر دروغجنې خبرې مسته، ډېرې باطلې خبرې مسته. د دې دپاره چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف نور پسې زیات شي. لیکن اهل سنت والجماعت الحمدلله خپل امامان لري، د تاریخ امامان لري. نو هغو دا ارس بیل کړي دي چې کوم روایت صحیح دي، کومې خبرې صحیح دي، کومې باطلې دي. نو کله چې علي رضی الله عنه د وخت امیر المؤمنین وټاکلی شول نو دی په حق و، بلا شک او شبهه دی په حق و. معاويه رضي الله عنه ورته ویل چې ته له دې قاتلینو نه قصاص واخله. ته ګوره قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا وایي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فقد جعلنا لوليه د عثمان بن عفان ولي څوک؟ معاويه رضي الله عنه. معاويه رضي الله عنه ورته ویل چې یا علي رضي الله عنه ته وویل چې له دې خلقو نه قصاص واخله تر څو مسلمانان بغمه سي او د موږ زړونه قرار سي د عثمان ابن عفان رضی الله عنه قاتلین به ختم سي. ته د ټولو امیر المؤمنین یې. معاویه رضی الله عنه خو له دې انکار نه کړی چې د علي رضی الله عنه امیر المؤمنین توب نه منل، بلکې د هغه غوښتنه دا وه چې دا غوښتنه قرآن دې د حق جوړ کړی و، د اسلام مبارک دین دې د حق جوړ کړی و. اوس وګوره علي رضی الله عنه خپله صبر وکړي، د هغه په وس و طاقت کې نه و چې له خوارجو نه او له د عبدالله ابن سبا یهودي د ډلې چې د شیعو اصلي پلار ده له دې نه انتقام او قصاص اخیستلی وی. ځکه علي رضی الله عنه په مدینه المنوره کې ضعیف و، د اسلام لښکر یا په بصره کې و یا په شام کې و یا په کوفه کې و. مدینه المنوره ته ضرورت نه و چې د اسلام لښکر پکې اړولی وای. خوارج 4-5 تر 6 ځلو خوارجو چې مدینه المنوره یې محاصره کړې وه. نو د علي رضی الله عنه په وس کې نه و. علي رضی الله عنه احتیاط وکړل، دا یې وویل چې زه به د دې قصاص واخلم خو چې کله وخت کې موقع په لاس راسي. علي رضي الله عنه دا خبره وزنډوله. امغه خوارجو چې عثمان بن عفان په شهادت رسولی او علي حیدر رضی الله عنه په شهادت ورسول. خو موږ دا اعتراض په علي رضی الله عنه باندې نه کوو چې تا ولې دا کار ونه کړل؟ چونکې دی امیر المؤمنین و، دی مجتهد و، دی په حق او ده ته معلومېدل تر موږ ښه ورته معلومېدل. خو لیکن موږ اوس دا اعتراض نه کوو که چیرې علي رضی الله عنه دا کار کړی وای نو دا فتنه نه رامنځته کېدل.
تاسې اوس په علي په معاویه رضی الله عنه دا اعتراض کوي که ده بیعت کړی وی دا جنګونه نه رامخکې کېدل خو همدغه اعتراض په علي رضی الله عنه باندې هم راځي که ده خوارجو د عبدالله ابن سبا یهودي ډلې ته انتقام جناح اخیستی وی قصاص یې اخیستلی وی معاویه رضی الله عنه به بیعت هم کړی ټول مسلمانانو په منځ کې به دا فتنې هم نه راپیدا کېدل خو دا فتنې د الله جل وعلا له طرفه په دې امت باندې اراده سوي وي چې له دغسې فتنو سره به مسلمانان مخکې کېږي د دې لپاره چې په آینده کې عبرت ځینې واخلي د دې لپاره چې په آینده کې دوی په داسې اختلافاتو کې ګیر نه شي نو د معاویه رضی الله عنه نه له علي رضی الله عنه سره جنګ کړی نه جګړه کړې هغه دفاع کړې ده علي رضی الله عنه چې شام ته ورغلل صفین د شام په حدودو کې ده صفین ته چې ورغلل نو په دغه جنګ نه مخکې معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې دا تا ګوره علي رضی الله عنه خو څه کړی چې انتقام یې وانه اخیستل بلکې همغه خوارجو او همغه عبدالله ابن سبا یهودي ته یې په خپل لښکر کې ځای پسې ورکړی و په همغه جنګ کې معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې ای علي رضی الله عنه دغه خوارجو نه هم دا اوس قصاص واخله انتقام ځینې واخله زه در سره یم دا اوس انتقام او قصاص ځینې واخله ته به د موږ ټولو امیر المؤمنین یې علي رضی الله عنه بیا مو وانه اخیسته ځکه دی خپل اجتهاد و د علي رضی الله عنه معلومات او علم الله ورکړی او خپل مصلحت باندې پوهېدل چې هر مصلحت وي همغه پیښه رامنځته شوه چې جنګ پسې ونښه د مسلمانانو په منځ کې دا فتنه راپورته شوه حق باندې و علي رضی الله عنه په دې کې شک نه و په حق باندې و تر معاویه رضی الله عنه نه ډېر په حق و خو د دې مطلب دا نه ده چې معاویه رضی الله عنه په باطله و بلکې معاویه رضی الله عنه په خپله په دلیل کې په حق باندې و خو حق چې و دا ډېر له علي رضی الله عنه سره مهرباني ماشاءالله ډېر په حوصلې سره ما ستاسو خبرې واورېدلې که لږ ما ته هم بیا وخت راکړئ او زه نه ګستاخي کوم دلته صرف دا کم معلومات چې زه لرم که دې باره کې دا خپل نظر ماته راکړئ ګورئ تاسو اوس دا تاریخ طبري ماته حواله راکړه اول په ټول نه اول چې کله هم تاسو د یو چا هغه حق بیانوئ نو د صحیح حدیثو نه باید بیان کړئ که تاریخ طبري تاسو دلیل ګرځوئ نو په همدې تاریخ طبري کې لیکل شوي دي چې د یزید پلار چې دی هغه تابوت زه په دې هره نقطه باندې ډېر ښه پوهېږم دلته به چالاقي نه کوې تاریخ د تاریخ کتاب ده د تاریخ په کتابونو کې ټول صحیح نه وي د اهل سنت والجماعت په اصولو کې پوهېږي ټول صحیح نه وي کومو امامانو ګوره لا اله الا الله کومو امامان شیخ علي خبرې ته غوږ کېږده چې پوهېږي پې کنه د الله بنده لږ صبر کوه حوصله کوه ها کاري صاحب دا کس وایي چې که تاسو ته تاریخ طبري حجت وي په تاریخ طبري کې صحیح د موږ لپاره حجت دي د تاریخ کتاب ده په دې کې اکثریات واقعات را نقلوي بیا په دې کې محدثینو وروسته د تاریخ طبري نه راوروسته د موږ امامانو محدثینو هم د تاریخ امامانو ورته ویلي چې دا واقعه غلطه ده دا واقعه صحیحه ده دا کمزوري ده نو بیا امامانو هغه خپل تکلیف او زحمت ایستلی ده دا ټول معلومات یې کړي وي نو د تاریخ مطلب دا نه وي د تاریخ باندې ځان پوهه کړه یعنی هغه تاریخي واقعات له یو ځای بل ځای نه رانقل کړي وي نو صحیح ورته بیا د موږ امامانو صحیح ویلي کمزوري ته بیا کمزوري ویلي دي سیده او د ما د خبرو کله چې له یو کتاب د زه یو دلیل راواخلم د هغه مطلب دا نه وي چې دا به ټول کتاب صحیح وي اهل سنت والجماعت دوه کتابونه صحیح لري له قرآن نه وروسته بخاري او مسلم دا صحیح ترین کتابونه دي د دې نه رالاندې نور کتابونه چې صحیح هم پکې شته کمزور هم پکې شته ضعیف هم پکې شته بیا نور داسې کتابونه دي چې باطل هم پکې شته امامانو را نقل کړي دي امت لپاره چې دا وپېژنئ دا روایت په دې کتاب کې باطل ده دا تاریخي واقعه په دې تاریخي کتاب کې باطله ده دا صحیحه ده دا کمزوري ده دا قوي ده مهرباني قاضي صاحب ما تاسو سره دا خبره تایید کړه چې تاریخ طبري کې که موږ ټولې خبرې ومنو خو دا خبرې هم پکې شته دی نو کله هم چې تاسو موږ ته حواله راکوئ د حدیث نه چې صحیح ثابت دی ځکه دا وړه خبره نه ده دا شیعان او دا څومره فتنې چې جاري شوي دي د دې جنګونو نه بعد جاري شوي ګوره حضرت علي رضی الله عنه خپل حدیث و او ویې ویل چې خلکو ما سره یو ځای شئ که ما سره یو ځای نه شئ تر قیامته پورې به تاسو یو ځای نه شئ تر قیامته دا د حضرت علي رضی الله عنه فرمان او همدغه کوم کتاب کې دا حدیث دی زه تاسو ته ویم قاري صاحب چې دا هر څه زه وایم دا زه مسؤلیت سره وایم ځکه یو مسلمان چې کله هم دروغ وایي په ځان ما خپله موږ تا ته د دروغو نسبت نه کوو نه درته وایو چې ته دروغجن یې دا نه درته وایو لیکن دلته چې ته خبره کوې دلته ګوره اوس مسلمانان دي دا اوس مسلمانان دلیل غواړي
خو دې ته اوس دا نه وایم زه اوس به زه درته وایم زه دا خبره په مسؤلیت سره درته کوم چې علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته ورور ویلي دي. اوس دا خلک به راته وایي چې قاري صاحب دا چیرې دي په کوم کتاب زه ورته وایم زه په مسؤلیت سره درته وایم که به زه کتاب ورته ښیم. قاري صاحب تاسو او موږ کې فرق دا دی چې تاسو دلته راغلي یاستئ چې د ټول تاسو همدغه فیلډ دی تاسو حدیثونه ویلي دي سټیډیم کړی د هر سوال که تاسو دغه شي دا دومره وسوه خلک هم چې تاسو سره ناست دي همدې دپاره ناست دي. موږ دلیل بچیان یو موږ دې دلیل بچیان یو موږ په دلیل له هر چا سره مخکې ځو موږ ایټالوژي دلته نه منلې ده نه منو. خو صحیح ده تاسو یې رد کوئ دا تاسو سره چې څومره علم دی تاسې دا کومه خبره وکړه دا کومه خبره چې دې وکړه په کوم اساس دې وکړه د کومه کتابه دې وکړه آیا ته دا خبره منې چې علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته ورور ویلي دي دا خبره د امام علي رضی الله عنه منې؟ نه حدیث نه ثابته کې معلومه وي حدیث نه ثابته کې معلومه وګوره یو دقیقه بحار الانوار علامه مجلسي دو دیرسم جلده 340 صفحه ده وګوره عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لأهل حربه إنا لم نقاتلهم على تكفير لهم ولم نقاتلهم على تكفير لنا. مغلا معاوية رضي الله عنه سره جنگ نده کړی چې دوی کافران و دي بخاطر مو جنگ نده کړی ولم نقاتلهم على تكفير لنا او دوی لمو سره جګړه دي لپاره نده کړی چې مو کافران ولكن رأينا أنا على الحق إمام علي رضي الله عنه ما ځان په حق ګڼل ورأوا أنهم على الحق ودي زانون په حق باندې ګڼل. دا یو خبر یو بل ان علي په دې پرسن کې بل سند ده روایت ان عليا لم يكن دا بل روایت حارث باخنه سره دا بل روایت کوم ذکر ده باخنه سره دغه بحار الانوار يوصف حكي ده يوصف حكي دوړي ان علي لم يكن ينسب احد من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق. امام علي رضي الله عنه يخبل جنگ خلق چا جنگ مقابله لري سره کړي ني مشرکین ورته ویل ني منافقین ورته ویل ولكنه كان يقول دبويل هم اخواننا بغوا علينا دا دي موږ ورونه دي لكن دي موږ مخالفتي کړي نو دا هم قاری صاحب دا په شخصا نه دی ویل قاری صاحب دا دی ویل دي کې خود حضرت علي تعالی خدای ثابت ده چې داغو جنازو ته بتله جړل يعني وس صبر يعني وش دا فرق پکې امام علي رضی الله عنه هم اخواننا يعني په دې کې بعض خلکو جنگ سره کړي غتي ورونه ویلي دا بعض خلکو چې جنگ سره کړي غتي ورونه نه دی ویلي خو بالکل ځکه چې دلته بل حدیث دا ثابت دی زه درته وایم قاری صاحب استاد سمانه به د دې حدیث حواله که پښتنه کوي زه درته حواله نشم درکوي که وخت راکوي حواله هم درکوم دا یو دقیقه ګوره دې قاری صاحب یو خبره زه دې روایت کې به ورسره زړی تا روایت تم راځم په دغه دوه روایتونو کې چې موږ له دوی سره جګړه نه ده کړې نو په دې کې شک نشي چې مراد دلته عامه خبره یې کړې ده چې ټول لښکر علي رضی الله عنه یاد کړی دا تخصیص چې ته کوې چې دا ټولې ښودلې دي دا تخصیص په دې روایت کې خو د دې تخصیص نه ده راغلی په کوم ځای کې دی حدیث دی که تاسو به ما ته وخت هم راکړئ چې زه درته حدیث هم پیغام حضرت علي رضی الله عنه فرمایلي دي تا اول زما حدیث واورئ که دا ستاسو علم کې شی دي تاسو خپل حدیث پیدا کړئ چې علي رضی الله عنه ویلي چې زمونږ په منځ کې چې کم سوه تفاهم وشو او جنګ وشو د قیامت په ورځ د محشر په ورځ به زمونږ زړونو نه خدای پاک دا کینې ختمې کړي دا کوم چې موږ جنګ کړی خو زه او معاویه رضی الله عنه زموږ فیصله به خدای کوي یعنې معاویه رضی الله عنه په ګوته چې یعنې دا دې سره به کومه فیصله چې کېږي خدای به یې کوي یعنې دا نور به ټول معاف کوي زړونه به کینه خوا کوي او زه او معاویه رضی الله عنه زموږ ججمنټ به د قیامت يعني الذي نور خلق وسر علي رضي الله حساب کوي او د معاویه رضی الله سره الله حساب کوي مطلب دې دا ده کینه هغه یو آیات د قرآن شریف وفرمایل چې هغه آیات ماته نه یادېږي حافظه زما دومره قوي نه ده خو په هغې آیت کې راغلي وو چې مؤمنین زړونه به د قیامت په ورځ خدای چې څومره کینې په زړه کړي خدای به یې پاکه کړي آیات شریف داسې نه ده آیات شریف داسې نه ده قرآن کریم اوس ګوره د زړه سره له هر انسان سره الله حساب کوي له هر انسان سره که معاویه رضی الله عنه ده که علي رضی الله عنه ده وغیره وغیره له ټولو انسانانو سره به الله حساب کوي الله رب العالمين بحيث لا انبياء ونبرته لا هر انسان سره لا ابو بكر رضي الله عنه رواخي عمر رضي الله عنه نسل انبياء ونرسل بهترين انسانان فدي طول سره الله حساب کوي يعني رضي الله اول خدای روایت مو په کتابونو کې نسته دا تاسو کوم روایت راوړل کده د تاسو په کتابونو کې الله اعلم تو کتاب نسی خو درې په کوم کتاب کې ده لیکن علي رضي الله خبره کړې چې ما دي علي په دې کې شک نشته دي علي رضي الله سره الله حساب کوي لمعاوية رضي الله سره الله حساب کوي لابو بكر سره الله حساب کوي لا هر انسان سره كل نفس بما كسبت رهينه يوم او برجك الله جل وعلا واي
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هر إنسان بدي الله مخکې تنها راځي، هر انسان دی الله مخکې به تنها راځي، باچا ده، وزیر ده، ګدا ده، امام ده، خلیفه ده، امیر المؤمنین ده، هر انسان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله مخکې به راځي حساب به کېږي ورسره. هېڅ انسان داسې نشته چې الله به حساب ورسره نه کوي له انبیاو نه پوره. دې کې خو دا مطلب اوس نه داسې عارض مو دا خبره کړې ده چې یعنې مطلب ما داسې یو حدیث ما اورېدلی شاید ضعیف وي دا ستاسو خبرې باندې چې عمر رضی الله عنه په محمد صلی الله علیه وسلم او د انبیاو نه بعد چې کله حساب کتاب کېږي نو عمر رضی الله عنه سره شروع شي، نو عمر رضی الله عنه خوشحاله شي چې ځکه هغې همیشه وایي سالم دغه به یې همیشه ابوبکر رضی الله عنه سره و چې مخکې شي په نیکو کارونو کې، نو هلته به دا خوشحاله شي چې زه د ابوبکر بس ودرې. بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب دا روایت ته اورېدلی نه و ضعیف دي ورته ویل. ګوره دا زه اوس درته وایم نو دی به وایي چې نن لکه چې له ابوبکر نه مخکې سو مکانه نو بیا به غږ وشي چې نه ابوبکر را مخکې کړي نه دا روایت ښیي. نه بیا هغه خوشحاله شي چې زه خو اول حساب ما سره کېږي په دې کې به خدای ما یعنې امت کې ټول ناول زه مخکې کړم، بیا هلته اعلان وشي چې ابوبکر بې حسابه جنت ته تللی. خو همدغه خبره سو که نو خو ابوبکر ځینې مخکې سو نو که نو یعنې حساب یې نه دی کړی دا تاسو چې ویلی دا ضعیف دی حدیث. هر حساب له هر بنده سره اول خو دا روایت صحیح نه ده، دا باطل ده. څه شی ده؟ باطل ده. پوه شوې که پوه نه شوې؟ دا باطل ده. ضعیف شو بس خلاص صحیح ده. دا باطل روایت ده. اول سر ګوره اهل سنت والجماعت الله یو پاک دین ورکړی ده. ګورې ابر دې تاسو یو هغه دغه ابو مواد نه د خپلو عوامو کې دوکه ورکړې وه. بخښنې سره قاري صاحب بخښنې سره ستاسو خبره مې ونیوله، زه هغه نه یم، زه ما علي رضی الله عنه ورته یم علي علیه زه دا خبره درته وکړم ته که هر څوک یې له تا سره دې موږ کار نشته، موږ دلته اعتراضونه کوو زه جواب درکوم، ته چې هر څوک یې هغې ته خپل کار ده. اوی صبر وکړئ صبر. یو دقیقه ګوریا بله ورځ ابو مواد یو کتاب راخیستلی ده د معجم الکبیر، خپلو عوامو ته دوکه ورکوي چې وګوره په دې روایت کې معاویه رضی الله ته څه شی ویلی سوی ده چې دی به په اسلام نه مړ کېږي. خو الله قسم په همدغه کتاب کې د دغه روایت په سر باندې معاویه رضی الله ته جنتي رسول الله ویلی ده. څه شی ورته ویلی ده؟ جنتي. په همدغه کتاب کې په همدغه صفحه کې خو الله چې څوک شرموي داسې دی شرموي د صحابو په دښمني کې. وایي وګوره نبي علیه الصلاة والسلام ویلي د اهل سنت په کتابونو کې دا روایت راغلی ده چې له دې فج نه به یو انسان راوځي له دې درې نه یموت علی غیر ملتي، دا به په اسلام نه مړ کېږي. د دې روایت په سر باندې بل روایت ده چې یخرج من هذا الفج رجل من اهل الجنه، د دې روایت په سر باندې. اوس که اهل سنت والجماعت خپلو عوامو ته دوکه ورکړي مسلمانانو ته په دروغ ووایي چې وګوره معاویه رضی الله ته نبي علیه السلام جنتي ویلی ده، که نه خو موږ ویلی شو ځکه زموږ په کتاب کې دا روایت راغلی، لیکن موږ بې سنده دین نه لرو الحمدلله. موږ هغه روایت کې چې صحابي معاویه رضی الله ته جنتي ویلی سولی دا باطل ده، دا لاندې چې کوم روایت ده دا باطل ده. خبر باندې پوه شولې؟ موږ ته رب العالمین جل وعلا داسې یو د سند دین راکړی ده چې نه بې ځایه خبره او نه بې ځایه تهمات دا یو اهل سنت والجماعت بې سنده د قبول وړ نه دي. نو الله دې تا ته اجر کړي. موږ به نورو ملګرو سره خبرې وکړو. زه نن یو خبره وکړم، یو سوال بل اجازه راکوئ؟ زر یې وکړي دا نورو ملګرو ته به م لږ وخت ورکړو. بیخي ناوخته دا یو صحیح حدیث دی په اهل سنت کتابونو کې چې معاویه رضی الله عنه عبدالله ابن عمر ته وویلې په مجلس کې ناست عبدالله ابن عمر هغې ته اشارتن دا خبره وکړه چې څوک فکر کوي چې د خلافت زما نه ډېر حقدار دی، زه د هغې د پلار نه هم ډېر حقدار یم. او اشاره یې عبدالله ته وکړه لکه د عبدالله پلار خو عمر رضی الله عنه. بیا خپل همدا حدیث کې خپل عمر رضی الله عنه نه بیا پوښتنه عبدالله ابن عمر نه پوښتنه وشوه چې تا ته دا اشاره وکړه تا ولې جواب ورنه کړه؟ ویل په همدې حدیث کې دا خبره ده او دا صحیح حدیث دی چې عبدالله ابن عمر ورته وویلې چې زما خو زړه وشو چې زه راجیګ شم او معاویه رضی الله عنه ته ووایم چې زما پلار ستانه د خلافت حقدار هغه څوک و
چا چې تاسو په تور باندې مسلمانان کړئ او خو بیا چې زه راجګېدم مال زما خبرې نه خلک دا د تا شبهات څه ورسېدم تر پای د تا شبهات نه دي ګوریا لږ انصاف وکړي د ما دې خبرې ته لږ منصف وګوره ان شاء الله الله جل وعلا به دې دا سینه درته پراخه کړي الله جل وعلا به دې دا سینه حق ته پرانیزي او ته وایې یا الله موږ ټولو ته حق د قرآن او د دین د صراط المستقیم را نصیب کړي امین ګورې د زړه سره معاویه رضی الله عنه معصوم نه ده نبی نه ده رسول نه ده انسان ده عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه نبی نه ده رسول نه ده معصوم نه ده انسان بشر ده بشر علي رضی الله عنه نبی نه ده معصوم نه ده فرشته ملائکه نه ده هی الله بندگان او هغه انسانان دغه په منځ کې به یو تیزه خبره راځي یو بده خبره به راځي یو سپکه خبره به راځي یا لکه د بعضې صحابو په منځ کې یو بل ته تیزه خبره نامناسبه خبره راغلي هغه انسانان و تاسې هغو انسانانو ته د انبیاو په سترګه مه ګورئ هغه انبیا نه وو هغه رسولان نه وو هغه فرشتې نه وې هغه پیریانان نه وو هغه انسانان وو انسانان یوازې غلطي سې نه کېږي هغه له انبیاو نه کېږي یوازې خطا سې نه کېږي هغه له انبیاو نه کېږي له رسولانو نه کېږي له هغو نه رالاندې ټول انسانان بشر دي بشر له چا نه به د یو بل په شان کې تیزه خبره کېږي له یو بل په شان کې به نازیبا خبره کېږي سوي به یې کړي به یي نو د دې مطلب نه ده چې ته د هغو انسانانو مناقب راواخله شاته یې وغورځوه بیا راولاړ سې د هغو په غلطیانو پسې سه بیا راولاړ سې د هغو په خطاییو پسې سه اوس ګورې د صحابو په شان کې یو بل ته تیزه خبره راغلې ده اوس بعضې خلک وایي معاویه رضی الله عنه علي رضی الله عنه ته تیزه خبره کړې یا علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته تیزه خبره کړې د تاسې په خدای قسم د یو چا په منځ کې چې 80,000 مسلمانان په یو ورځ په یو هفته کې په شهادت رسیږي دا به لویه خبره وي او که یو بل ته تیزه خبره دا لویه خبره ده یا مثلا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تیزه خبره کوي معاویه رضی الله عنه ته او معاویه رضی الله عنه ته تیزه خبره کوي د هغو په منځ کې جنگ جمل کې په زرګونو مسلمانان شهیدان شوي دي د صفین کې په زرګونو مسلمانان دا د انسانانو د شهادت به لویه خبره وي او که یو لایف لکه راغله اوس اواز راغله نو د ما خبره دا ده چې هغه انسانان ول د هغو په منځ کې سیاسي اختلاف راغلی د صحابو په منځ کې نو یوه خبره به لازم د یو بل په شان کې تیزه راغلی وي یا به داسې راغلی وي چې د یو بل به په هغه خبره باندې طبیعت خراب شوی دی هغه دا مطلب نه ده چې اوس ما ورته راولاړ شو هغه حسابونه پسې راواخلو الله جل وعلا وایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا امت تیر شوی ده یو هغو دپاره خپل اعمال اوسې کړي یو اوس ګورې معاویه رضی الله الله ته ورغلی ده صحابه ټول الله ته ورغلي الله قرآن کې دا اعلان ورته کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله قرآن کې ورته وایي زه یو آیات تاسو ته وښیم دا اوس رایات شول چې مسلمانانو لوی به زړونه دي د مؤمنانو ورباندې خوشحاله سي ګورې صحابه ورته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی دې مطلب دا نه ده چې صحابه ونه به غلطي نه یې سوي یا معصوم ول نه خیر اهل سنت والجماعت خدا عقیده نه لري چې له صحابو نه به غلطي نه کېدله یا دوی معصوم ول چې دوی نه دا اشتباه وله سوي بلکل به اشتباه ځینې کېدله یا به له بعضو نه سوي اوس راځو دې ځای ته تاسې دا سورة الدغه راواخلئ سورة الحجرات په سورة الحجرات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعلموا ای مؤمنانو پوه سئ صحابو ته الله جل وعلا وایي ان فیکم رسول الله بېشکه د تاسو په منځ کې څوک د رسول الله ده چاته الله جل وعلا وایي شیخ ته واعلموا پوه سئ چاته الله جل وعلا وایي ان فیکم رسول الله په تاسو کې څوک د علي صاحب د زړه سره اوري علي صاحب ان فیکم رسول الله چې بېشکه د تاسو په منځ کې رسول الله ده خطاب چاته الله جل وعلا کوي مؤمنان صحابانو صحابه وته الله جل وعلا کوي لو يطيعكم کتاسو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې منل شروع کړي خبرې ومنئ فی کثیر من الامر په ډېرو شیانو کې لعنتم نو تاسو به په ډېرو شیانو په ډېرو تکلیفونو کې به پریوځئ یعنی ډېر تکلیفونو سره به مخامخ سي د دې آیت په مطلب پوهیږي که نه پوهیږي چې د تاسې په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده
که تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امر په داسې شکل ومنئ لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ده، نو تاسې به له تکلیفونو سره مخامخ کیږئ، مخامخ بس. ولكن الله، لیکن خبره دا ده، دې ځای ته غوږ سي، ولكن الله، لیکن الله جل وعلا سي ده، حبب الیکم الایمان، د تاسو دپاره یې ایمان محبوب ګرځولی ده. الله اکبر، لا اله الا الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، لیکن الله جل وعلا دی تاسو دی ایمان محبت نصیب کړی ده. لا اله الا الله. الله شاهدی ورکوي په قرآن کې چې څونه صحابه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په زړونو کې الله د دوی دپاره ایمان محبوب ګرځولی. اوس غوږ الله صحابه ورته له هر څه نه محبوب شی څه شی و؟ څه شی و؟ اوس په دې ځای کې ولكن الله حبب الیکم الایمان، صحابه ورته له هر څه نه څه شی ډېر محبت درلودل؟ ایمان محبوب. ایمان. څوک وایي؟ الله جل وعلا وایي. اوس وګوره، له محبوبوالي نه را دې خواته وزینه فی قلوبکم، او الله ښایسته کړی ده دا ایمان په زړونو دي تاسې کې. الله اکبر. وزینه فی قلوبکم، محبوب خو یو شی، بلکې الله وایي چې وزینه فی قلوبکم، بلکې الله ښایسته کړی ده دا ایمان په زړونو دي تاسې کې. د چا په زړونو کې؟ د رسول الله د صحابهو په زړونو کې. اوس پسې وګوره، ګورئ علي جان تاسې روافظ وایي چې صحابه مرتد سوي دي، بې ایمانه سوي دي. الله وایي دوی ته محبوب شي څه شي؟ ایمان وایي. بیا دغه ایمان چا ښایسته کړی وي دوی په زړونو کې؟ الله. اوس ورته وګوره، وکره الیکم، او وکره او ناخوښه یې کړل الیکم تاسو ته الکفر کفر. د صحابه کفر بد یېسېدل که نه یېسېدل؟ بد یېسېدل. څوک وایي چې د صحابه کفر بد یېسېدل؟ الله وایي. نو د تاسې د په خدای قسم یې چې الله ورته کفر بد یېسولی و، آیا هغه انسانان بیا کافران کېږي؟ نه. والفسوق کفر خو لرې پسې پرېږده، والفسوق او فسق، الله وایي چې د صحابه ورته مې کفر او فسق بد یېسولی و، بد یېسېدل. الله اکبر، الله اکبر. اوس پسې وګوره، والعصیان او نافرماني دایم بده یېسېدله. څو خبرې؟ الله وایي وکره الیکم الکفر، الله وایي ما تاسو ته بد در یېسولی و، الکفر کفر، والفسوق او فسق، والعصیان او نافرماني. یعنی چې د الله او د الله د رسول نافرماني د صحابه و بده یېسېدله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت د الله په مقابل کې فسق د دوی بد یېسېدل، کفر یې بد یېسېدل. اولئک الله اوس ورته وایي همدغه صحابه د رسول الله هم الراشدون، دوی په نیغ او سیده او صراط مستقیم باندې لارې باندې روان دي. الله اکبر. كبر يا اهل السنه، نعره تكبير. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. دا یو آیات د مؤمنانو د مسلمانانو دپاره د الله له طرفه کافي او شافي ده. که څوک په دې قرآن ایمان لري، که څوک په دې قرآن ایمان لري، دا یو آیات ورته کافي ده. ګورې الله په سر کې چاته وایي واعلموا ان فيكم رسول الله. ای صحابه و د تاسې په منځ کې خبر سي چې رسول الله ده. که چیرې تاسې د نبي علیه السلام هر څه ومنئ نو تاسې به له تکلیف سره مخامخ کیږئ، خو که مخ سونسته خبره پسې واورئ. ولكن الله حبب الیکم الایمان، الله وایي ما د تاسو دپاره تر ټولو محبوب شی څه شی ګرځولی؟ ایمان. نه یوازې محبوب شی د تاسو ته، وزینه فی قلوبکم، د تاسې په زړونو کې دا ایمان ښایسته کړی ده درته پسې. الله اکبر. دم پسې واوره، وکره الیکم الکفر، او تاسو ته الله بد یېسولی د کفر، والفسوق او فسق، والعصیان نافرمانی.
اولئک هم الراشدون. الله وایي دا حقیقي مؤمنان او په نیغه لار او سیده لار روان خلک دي. الله اکبر. اوس دغه لوی صفات چې الله د صحابو قرآن کې کړي دي دا اوس موږ پرېږدو، موږ په دې پسې راولګېږو ولا معاویه رضی الله عنه پلاني صحابي ته دا ویلي دي، علي رضی الله عنه پلاني صحابي ته دا ویلي دي، خود به ویلي وي انسانان وو. هغو په منځ کې سیاسي اختلاف راغلی، د جنګونه سوي دي، یوه تیزه خبره به خود راغلی وي، یوه داسې الفاظ بر خود راغلي وي چې د هغو په منځ کې طبیعت ورباندې خراب سوی، معصوم نه ول، نبیان نه ول، فرشتې نه ولې. خبرې خو کېږي. داسې پوهېږي زه یو عجیبه خبره درته وکړم. عاقل رضی الله عنه دا د علي رضی الله عنه ورور ده. مسلم دا د عاقل صاحب زوی ده. مننه، الله پاک مو دا زړګي درته خوشحاله کړه، داسې هر ملګری ده. الله پاک دې زړه له غم او له پریشاني نه وساته. ته دې ځای ته وګوره، عاقل دا د علي رضی الله عنه ورور ده. په جنگ صفین کې د معاویه رضی الله عنه په څنګ کې ولاړو. الله اکبر. له علي رضی الله عنه خفه سول، معاویه رضی الله عنه ته ورغلل، بیا بېرته ورته راغلل. څه وخت یې له معاویه رضی الله عنه سره تېر کړل، بیا بېرته ورته راغلل. د مسلم رحمه الله چې په کوفه کې روافض و شیعه و شهید کړل، د حسین علیه السلام سفیر حسین علیه السلام چې کوفې ته ورولېږه له ورسه معلومات وکړه، بیا هلته روافض و شیعه و شهید کړل. د دې پلار یعنی له علي رضی الله عنه سره مخالفت راغلی ده او جنې تللی ده، معاویه رضی الله عنه اوس به موږ وایو چې وګوره علي رضی الله عنه خپل ورور جنې خفه سوی ده او جنې تللی ده، معاویه رضی الله عنه ورته نه. الله اکبر. قاري صاحب ما ته اجازه راکړئ دلته یو نیوکه لرم، د همدې سوال باندې تاسو خدمت نشریات وکړو. یا الله بنده د قرآن کریم په اړه کې خو دې غږ راونه کړل د قرآن په آیات کې چې رب دې ما د صحابه و صفت کړی، رب دې ما د صحابه په شان کې هغه کې خو دې غږ راونه کړل، هغه کې خو دې نه دا وویل چې الله حق وایي او نه دې دا وویل چې الله جل وعلا هسې یوه خبره کړې. شکه حق وایي، هر څه چې قرآن دی حق وي، څوک چې د دین انکاري یا کافر دی. قاري صاحب یو خو وړې مسلې چې بالکل انسان دی او اشتباه وشي، دې خبرونه خو کتنونه شوي دي، دا خبرې چې دي د خلافت خبرې دي. اوس یو انسان، یو صحابه چې هم انسان دی، خطا نه پاک نه دی، معصوم نه دی، هغې چې دومره غټه خبره وکړه چې زه د خلافت د پلار نه غټ زیات حقدار یم، نو حد اقل په تاریخ کې یا حدیث کې یا کوم ځای کې خو دې بیته یو انسان د کار وخت کې هر شی ویلی شي. وروسته پښیماني وښیي، څنګه چې بیبي عایشه رضی الله عنها د جنګ جمل په دغه کې پښیماني وښودله، څنګه چې نور صحابو پښیماني خپله اظهار یې وکړه. نو ولې معاویه رضی الله عنه هېڅ ځای کې ثابت نه دی چې دې په دې خبرو چې شوي دي دا غټې خبرې په دې باندې وروسته پښیماني کړي؟ زه څه درته مدې الله به دغه مخامخ ورته وایي چې زه دې په امیرالمؤمنین توب منمه، دغه خوارجو ته انتقام واخله، قصاص یا الله حکم ورباندې جاري کړه. په دې الله بنده هغه مخامخ په جنګ جمل کې ورته او په جنګ صفین کې ورته وایي مخامخ چې زه دې په امیرالمؤمنین توب منم، لمانه افضل یې، لمانه بهتر یې، لمانه په اسلام کې مخکې یې، لمانه په ایمان کې مخکې، لمانه په قرابت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې. یا الله بنده هغه امام علي وایي چې دوی هم په حق او موږ هم په حق. نو د دې مطلب دا نه ده چې څومره مسلمانان په دې جنګونو کې شهیدان شوي دي ټول جنتیان دي، ټول جنت دي. علي رضی الله عنه طرف وکړه د بل طرف، ځکه دا د الله له طرفه یو امتحان ول، الله دې امت ته تربیه ورکوله چې ګورئ دا داسې تکلیفونه به په آینده کې درته راځي، ځکه دا د نبي علیه السلام امت د 100 کلو نه و نه د 200 کلو، دا امت به د زرګونو کلو وي. نو په دې امتحانو کې الله جل وعلا امت ته دا تربیت ورکول چې ګورئ داسې سیاسي اختلاف مو په منځونو کې راسي، د حل لاره یې ورته ښودلې ده، د نجات لاره یې ورته ښودلې ده. دا ټول د دې کې ډېر لوی لوی حکمتونه دي، که په هغو حکمتونو باندې یو انسان ځان خبر کړي. بس زه له دې سره اونو زه یوسفي یم. یوسفي خو یې سني یې که شیعه یې؟ یا شیعه یم. ښه شیعه یې، ماشاءالله. یو روایت د امامانو په نومونو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویلي چې دا 12 امامان دي ما اولادونه دي او دا امامان دي او د دې اطاعت وکړي، د دې پیروي وکړي، که مو ونه کړله کافران یاست. یو روایت $15,000 جایزه انعام لري. روایت زه نه کوم، زه اعتراض لرم پرتې باندې. نه ودې زړه سره اعتراض، سل اعتراضونه وکړه، جواب درته لرو، سل اعتراضونه. اوس ګوره تا په دې ټول مذهب کې دي، په دې ټول مذهب کې دي یو روایت د زړه سره درنه غواړو، یو روایت. روایت خو هغه ته په خپل په مخ کې وینې چې حضرت علي ستا دغه زامونه ستا
هر شی شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې دا زما د اکا زوی دی دا زما ترور زوی دی ګرده تاسو خبر یاست بیا هم تاسې اعتراض کوئ ورباندې 12 امامان منې که نه بله هو دغه 12 امامان دا که څوک نه مني هغه مسلمان ده که نه ده یا نه ده کافر ده که نه هو ښه اوس اهل سنت والجماعت یې ټول نه مني دا ټول اهل سنت کافران دي یا کافر خو نه دی زه هم نه وایم چې کافر دی دا ټول خبره ده ټول صحابه ټول اهل سنت والجماعت نه مني مسلمان چې دی یا مسلمان چې دی هم شیعه دی هم سنی دی موږ انکار نه کوو چې دا مسلمان نه دی یوسفي صاحب په یو دقیقه کې د الله بندگانو را بدل او بدل سي د ټولو مسلمانانو په مخ کې دی ویل چې څوک 12 امامان نه مني هغه کافر ده دا خبر صحیحه وکړه سنی خو مني نو سنی خو مني څوک نه مني څوک مني سي دا 12 امامان منصوص من الله دي منصوص من النبي دي والنصر ثابت دي عالم الغيب دي اولاد جن غواړه مدد جن غواړه کچاو نه منل هغه کافر ده اهل سنت والجماعت خو امامان چې مني دي غو عقیده بیله ده هغه وایي لکه څنګه چې امام ابو بکر داسې امام علي ده لکه څنګه چې امام عمر الفاروق دغسې امام علي رضی الله عنه ده هغه خو داسې نه مني چې دا په نص ثابت دي د رسول الله ویلي دي چې د دې پیروي به کوي د بل چا پیروي به نه کوي اهل سنت والجماعت خو داسې عقیده نه لري اوس دا ټول اهل سنت والجماعت یې نه مني آیا کافران دي که مسلمانان دي هغه کافران دي نو یعنی ټول اهل سنت والجماعت یوسفي صاحب کافران کړل مننه اوس دغه خبره چې څوک نه مني کوم امام ویلی دی چې هغه کافر ده د دې خبرې قرآن وایي رسول الله وایي امام علي وایي امام حسن وایي امام حسین وایي چا ویلی دي چې که چا موږ نه منو نو دا کافران دي مهرباني وکړي خو هغه دی ورته معلومدار دی چې وایي شیعه کافر دا کافر خو معلومدار هغه کافر دی چې دی یو مسلمان ته وایي کافر هغه بیله خبره هغه بیله خبره خو چې وایي د یو مسلمان ته چې وایي کافر دی نو هغه خپل کافر دی ولې ستاسو په دغه کې چې دی ستاسو خپل اعتراض وکړه تاسو په هر شی غلط زه په امامانو کې در سره غږیږم بارک الله فیک یا خو څو سوال ما تا ته راوړي دي هغه تاسو په تاسو کې څه دغه سوالونه بیا تاسو یو چاته کافر وایي دغه خپل دغه سم کې بیا یو بل ته کافر وایي زه درته وایم یو څو شیان درته وایم ته د ځان سره نوٹ کا اول جواب اول دی وایي اول ګوره چې هر شی چې مې درته وویل بیا دغه بعد ته جواب ورکړه اول چې تاسو چې ځئ یو مسافرت ته ښه په مسافرت کې په لار کې کښته کېږئ د یو چا په شا کې لمونځ کوئ ته هغه نه پېژنې چې حلالي دی حرامي دی څه شی دی چې د هغه شاته تاسو لمونځ کوئ سړی چې وپېژني د هغه شاته جماعت کړي دا یو شی داسې جواب ګوره ما چې درته وویل ګرده درته وایم بیا دغه د ګډه یوه نقطه یوسفي صاحب تلواره ولې کوي ودې زړه سره د موږ میلمه یې موږ راغلی یې موږ به دې قدر کوو د تا خبرې ته به جواب درکوو د تا ته به وخت درکوو یوه نقطه چې هغې نقطه کې به مخکې ځو ته د موږ میلمه یې پښتون یې د موږ میلمه یې موږ د پښتنو عادت دا ده چې د میلمه قدر کوي که نه نو موږ پښتانه یو انشاءالله تا ته به وخت هم درکوو او په پوره معنا به دې قدر هم کوو څوک به دې بې احترامي هم نه کوي صحیح ده اوس مخکې ګوره د زړه سره اول خو هر څوک چې چیرې مسافر وي او سفر کوي چې څوک لمونځ کوي دا مؤمن مسلمان ده کافر لمونځ نه کوي یهودی لمونځ نه کوي هندو لمونځ نه کوي یو دقیقه کله دې ځای کې لاړ شي پاکستان ده په پاکستان کې مسلمانان لمونځ کوي کله پاکستان افغانستان ته لاړ شي افغانستان کې مسلمانان لمونځ کوي کله هغې ځای کې عراق ته لاړ شي اهل سنت والجماعت لمونځ کوي که سعودي عربستان ته لاړ شي که مصر ته لاړ شي که امریکا ته لاړ شي که چین ته لاړ شي که روس ته لاړ شي مسلمانان چې لمونځ کوي د تا اقتدا پسې صحیح ده ځکه کافر لمونځ نه کوي یو خبره بله خبره زه اوس د تا کتاب درته وښیم چې د تا په مذهب کې په یهودي پسې لمونځ صحیح دی بېرته بې راګرځوي امام دی وایي بیا یې منې اوس مسلمانان وبکسي یو دقیقه زه له ده سره په کتاب خبرې کوم بیا وروسته دې بل سوال کوه ښه یو دقیقه دوستانو دا کتاب ده صحیح الکافي د شیخ کلیني دریم جلد 379 صفحه ده دوستانو عن ابي عبد الله عليه السلام دې سر کې ورته وګورئ عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام نه چا پوښتنه وکړه وایي في قوم خرجوا من خراسان او بعض الجبال یو بعضې کسان وو چې دا د خراسان په طرف باندې تللي وو له خراسان او د خراسان له غرونو نه را روان ول او دوی ته یو سړي امامت ورکول وکان یؤمهم رجل یو سړي امامت ورکول فلما صاروا الى الكوفه کله چې کوفې ته راورسېدل علموا انه یهودي دوی پوهه شول چې دا یهودی ول او په یهودي پسې مو لمنځونه کول نو قال امام صادق علیه السلام ورته چې لا یعیدون لمنځونه مه راګرځوئ په یهودي پسې مو لمونځ صحیح اوس
یا چې سړی یهودي څوک ویلی دی چې په یهودي کې اوس موږ په کتابو کې بیا نسته چې د یهودي دا سره دي تا کتاب د ودې زړه سره صحیح الکافي دي تا معتبر کتاب د ودې ما سره څونه کړی دی دا یو څه وایي نسته ته چې یو نفر نه وپېژنې ته څه خبرې د کوچنیوالي دی هغه غلا کړی دی هغه چیش کړی دی چې هغه شاته تل لمونځ کوي ګوره د غله شاته لمونځ کول پروا نه کوي ښه د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې ګوره نبي علیه السلام وایي ویصلوا خلف كل فاجر وفاسق کله کله وخت کې که غله لمونځ در کول هم پسې کوئ هغه د غله خپله ګناه ده لیکن لمونځ چې کوي لمونځ یې تا ورپسې صحیح ده دا یوه خبره بل یو دقیقه د تا کتاب د دا کافي د تا اصول کافي صحیح الکافي معتبر کتاب دی دا په دې کې امام نه دي پوښتنه وسوه چې موږ لمونځونه په یهودي پسې کول نو اوس موږ څه وکړو امام ورته ویل چې لا یعیدون لمونځ بېرته مه راګرځوئ نو چې جان مو څه په یهودي پسې مو کړي لمونځ مو صحیح دی اوس یاره زموږ په ما څوک کسان څه پوښتنه کړې دی وایي نسته دا کتاب دي د د زړه سره و قربان دي سم یوسفي صاحب کتاب باندې دي خبره در سره کوم ایمان باندې دي خبره در سره کوم نو څنګه ده بل دغه چې دی نه مثلا دا خبره چې تا په کتاب کې راغلې دا اوس منې دا خبره چې تا په کتاب کې راغلې دا منې اوس زه پوښتنه وکړم کوم کتاب دی نو زه خپل د طرفه څه وایم چې اوس یې دی الله اکبر ګورئ دومره دروغ مو په امامانو پسې ویلي دي دومره دروغ مو په امامانو پسې ویلي دي ښه راځه بل اعتراض دې کوه مهرباني وکړه بل چې دی نه مثلا هر کار چې کوئ مثلا سني کړی په جیل کې چې دی سني دی مثلا خودکش چې کوي سني دی مثلا په مسجدو کې چې کوي په مسجدو کې په افغانستان کې په هر ځای چې د هلکان سره کوي سني دی کم شیعه دا کار کړی دی ته په خپله وایه کم کړی دی اوس وکس عبدالله ابن سبا یهودي اوله خودکشي دی یهودي کړي چې د شیعو پلار ده د شیعو مذهب یې منځته راوړې ده اوله خودکشي یې کړې ده عبدالله ابن سبا یهودي کړي تو یې څنګه کړې ده یوسفي صاحب څنګه کله چې په نهروان کې خوارج محاصره سول دغه سبائیه ډله د شیعو کې یوه ډله ده د سبائیه په نامه باندې د بهترینه ډله ده په تاسو کې دغه عبدالله ابن سبا یهودي ته امام علي وویل چې دا کفر دې پرېږده عبدالله ابن سبا یهودي ویلي چې علي خدای ده اله ده الله چې څه کارونه کوي دا امام علي کوي امام علي ورته ویل چې دا عقیده دې پرېږده که دې په اور کې دې سوځومه عبدالله ابن سبا یهودي په خپله ورته ځان غورځار کړل وایي ته دې ما خدای نو خدای سړي ته جنت هم ورکوي عذاب هم ورکوي نو په خپله یې ځان ورته غورځار کړل ویې سوځول نو دا اوله خودکشي دي تاسو پلار عبدالله ابن سبا یهودي کړې ده دا دې اوله خبره دوم په جیلونو کې چې پراته دي کله چې مسلم ابن عقیل کوپې ته درغلل مسلم ابن عقیل دا د هاني په کور کې ول دغه هاني چې بندي کړل اول شیعو له هغه سره خیانت وکړل د اهل بیتو سره یې خیانت وکړل دوم له مسلم ابن عقیل سره خیانت پسې وکړل دا د خیانتونه چې په هغه وخت کې مو اهل بیت بندیخانو ته غورځولي ول او ځایخانو ته مو غورځولي ول په دې نن وخت کې 1 ملیون اهل سنت والجماعت تاسو په سوریه کې په جیلو کې بشار الاسد نو هغه لوی علوي لوی کافر دا اوس له سوریې نه الله ورکړل د 1 ملیون اهل سنت والجماعت په جیلو کې په شهادت رسولي په سپو یې خوړلي ول دا دی دا دوم دریم د تا کتاب کې راځي وایي که چا په وخت د ولادت کې یعنې د کومې ښځې چې اولاد پیدا کېږي او د یا علي مدد غږ ونه کړل نو دې په شا کې شیطان ګوته ورننه باسي د شا په خوا کې نو کله چې ګوته ورننه ایستله دا ګوته نو هغه بیا ټول عمر دغه کوي دا څه شي ورته وایي دا ته خو پوهېږې دا د تا کتاب دا بلې پیرې کوي او که چیرې جلۍ ولا د یا علي مدد غږ ونه کړل نو بیا دا فاجره سي یعنی دا ټول عمر اتې بیا متعی کوي دا د دوم جواب دریم جواب په کربلا کې په $1000 باندې مو اته کلنه ماشومه متعه کوي او ورته وایاست چې دا د امام حسن مرتبه ده دا د امام حسین مرتبه ده دا د امام علي مرتبه ده دا په ټوله دنیا کې زنا هېڅوک د ثواب په نیت نه کوي تاسې متاسفانه زنام کوئ او د ثواب په نیت کوي دا دوم دریم څلورم په جنګونو کې یا په بل ځای کې یو خودکشي ده او بل دی الله دی دین دپاره استشهاد ده دا بیا فرق لري په دې باندې بیا وروسته پوه کړم خو تر دغه اندازې پورې مې د دې جواب هم درکړ اوس مخکې زه بل اعتراض دی اوس دا خودکشي چې تاسو کوئ مثلا دغه اوس مثلا دغه سره دا فلسطین سره فلسطین که د مسلمان دی که یا هغه ته بیا وروسته ځو هغه ته یا ګوره مسلمان دی که نه دی که یا څوک فلسطین کې یهود هم شته مسلمانان هم شته شیعه هم شته خیر مسلمان دی اگر د سني دی صحیح دی اوس په
په دا 50 مملکت مسلمانان چې دي یو مسلمان ورسره جنګ نه کوي خالي شي ورسره جنګ کوي ولې تا قدس نه اخلي چیرې جنګ کوي تاسو ولې نه کوي څوک چې ورسره کړی دی یوسفي صاحب حوصله دې جلسه یو حوصله کوم یو ایرانی دی لیدلی داسې په یو غزه کې شهید شوی ده وخیرات ولې ګرده دا څوک چې ورسره دغه کړی دی یوسفي صاحب د زړه سره قرباني سه یو جنازه یو عکس راته وښیسې دا رافضي دا شیعه په غزه کې شهید شوی ده وخیرات ستا ډېر دی نو خو زما سره چې نه یې زه څنګه درته ښکاره کړم سبا ترې راوړی سي او سبا ته سره درته زه پوښتنه کوم زه درته راوړم دا قرسو دا در باندې قرسو بل د غزې له مسلمانانو سره ټولې نړۍ د غزې د مسلمانانو مسیر په شهادت ونه رسول تاسو په ایران کې خامنه‌ای په شهادت ورسول هغه په بغل کې ولې مداخلت ولې مداجفه ورسره وکړه هغه شاید غدار و نو خامنه‌ای غدار یا هغه نفر غدار و د غزې د مسلمانانو مسیر میلمم در غوښتلی یو خدای مو خانه خرابه نه کړه نو شاید یو کار کړی هغه په خپله شهید نه میلمه یې ور غوښتلی و میلمه هغه د رئیس جمهور سي مړ شول د ایران بیا سي نوی رئیس جمهور را مقررول بیا یې ډېر میلمانه د نړۍ را غوښتلي ولو نو اسماعیل هني یې ور غوښتلی ولو نو ټولو کې هېڅوک ونه وځلی سول فقط د غزې د مسلمانانو مسیر په څو میلیونو ډالرو باندې مو خرڅ کړل څونه پیسې مو ورباندې واخیستلې پیسې نه دي اخیستې نو تا یو خبره ورته جوړوې وایو سفیر ولې مو شهید تکبیر الله اکبر تکبیر وایي د نن مزه وکړي الله السلام علیکم وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ښه یوسفي صاحب دا اعتراض خو بل وخت کې چاته ونه وایي ښه هغه تجارت چې د پردې شاته تاسو اسرائیل په ګډه سره کوي او د اهل سنت په خلاف یې کوي ته اوس د غزې مسلمانانو غم در سره ده او همدې د ایران زنادقه وو په سوریه کې 4 میلیونه اهل سنت والجماعت په شهادت ورسول په دې 14 تیرو کلونو کې 4 میلیونه اهل سنت والجماعت په شهادت د اهل سنت دفاع کوي او که هلته خپله تجارت ورسره کوي په پټه کې په عراق کې مو څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول په افغانستان کې مو څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول په یمن کې مو څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول د غزې غم در سره ده زه به تا نه روبولمه تر قیامته درته چیلنج ده یو مردار مو راته وښیاست چې په غزه کې د مردار سوی وي راوښیه څه ډرامه به یې جوړه کړله هله نن یې 500 راکېټ ولې دا راکېټونه چیرې لاړل هلته به هغو یهودو ورته ویل په دې ځای کې موږ خپله انفجار دماکې کوو نو په هغه تسو دښتو کې به یو دم کوو بیا به ویډیو شي الله دغه د فلاني ملک مزایل راغلل په کومه لاره لاړل په کومه خوا باندې لاړل دا په کوم ځای کې ولګېدل موږ خو د یوه اسرائیلي جنازه ونه لیدل د یوه جنازه مو ونه لیدل او بیا رفسنجاني خو به دې پېژنې رفسنجاني دې څه وایي وایي موږ له یهودو سره هېڅ مشکل نه لرو ویډیوګانې اوس په یوټیوب کې پرتې دي موږ وایي هېڅ مشکل ورسره نه لرو او دا اوس چې دغه 20 کاله مخکې کوم صدر اعظم و د اسرائیلو هغه وایي موږ له شیعو سره هېڅ مشکل نه لرو موږ وایي مشکل سني ده سني وایي دا موږ نه پرېږدو له څه شي خبر نه یې یوسفي صاحب فقط هغه تعنیف که بس کوم اعتراض لري راځه په خیر مهرباني وکړه ولې اعتراض لرم چې تاسې فرض چې وینئ نه اوبه استعمالوئ نه دغه ګرده ورځ لوټه صفا کوئ لوټه ځان صفا کوئ بیا ما لیدلی دی خپل په سترګو په لوټه صفا کړې دی اوبه نسته په اوبه نه دغه کېږي ځای لمونځ کې دا ښه کار دی خو ما لیدلی دی خپل په سترګو ماشاءالله مبارک دي څه ښه دنده دې نیولې ده د خلکو د شاوخوا داسې وربوی کوي داسې سپنګي پسې یا خو نو غلط کارونه کوي دغسې دغه کارونه مه کوئ خپل ځان سمې کړي بیا یو بل ته ښکنځاوې ورکوئ ډېر خوندور ښه دنده دې نیولې ښه کار دې شروع کړی ماشاءالله خو دغه کارونه تاسې کوئ نو بیا یو بل ته وایي کافر خاص وکس اوس جواب دې جواب هم درکوم ښه وکس تاسې پوهېږئ یا تاسو د الله جل وعلا د مسجد د کور خیال او اول خو مسجد نه لري خو چې کوم ځای کې لمونځ اوس دغسې ته لار ورته جوړې چې فساو نه سې ګوره نه د فساوي دا خبره په خدای او دغه نو باید چې لار ورته جوړ کړي د غټ ملا سره ورسه بحث وکړه د الله یاري سره ورسه د یو بل سره ورسه دغه په قنداري ژبه ودې زړه سره او نو بارا ګر سره دي خو غوږ نیسه نو تلوار ولي کوي وتر مذهب دی ورځي اول خو د ځان لپاره عطر واخله د خلکو دغه مه بویوه دا څه ورته وایي دا بیا نو د سپنګي به دې موږ ډېر مردار بوی ځي ځکه تا ټول عمر د خلکو ورته دغسې کارونه کوي چې لار ورته جوړوي خو ولې څه اوس تا اعتراض کړی چې د اعتراض جواب ولې سم درکړو اعتراض سم و چې ته په خپله خبره
دوستانو یوسفي صاحب بل کار نه لري فقط چې کله اهل سنت والجماعت دی باندې ځي او هلته د سوټي کوي نو یوسفي صاحب له شا ورته ګوري او بوی کوي دا یې ښه دنده دي ولې د دې ځان او په خپله خوله یې اقرار وکړه دا یو خبر بل تاسو چې کله د خپل عبادت ځایونو ته ځئ دې ولې دا بد بوی ځي بد بوی ولې پکې ځي نه ځي موږ صفاکو ورشه چې واچو اوبه اچو ورباندې داسې نه دی چې دغسې پرېږدو نو کله پښې پرېمځي خو دا مردار بوی چې مو د پښو ځي خو د عبادت دې ځای مو مردار داسې نه دی دغه باندې وخېږو کلونو کلونو تاسې پښې نه پرېمځي د الله بندانو په سوټو ککړې وي په خټو ککړې وي په مرداري ککړې وي په ګردونو موږ په خټو باندې نه کوو موږ صفا ځای ته چې مثلا ټوالېټ سټار ښایسته په هغه کې باندې کوو نو ته سبا داسې چل وکړه د امام عبدالکریم جان ته چې کله ته استنجا وهې په اوبو باندې نو دته یوه ویډیو بیا راولېږه چې موږ دې وګورو چې ته څنګه ځان صفا کوې صحیح ده زه دې اوس څنګه ومنم چې ته ځان صفا کوې مجبور یې چې سبا جامې له ځانه لرې کړې او موږ ته یوه ویډیو راولېږي چې زموږ دغسې ځانونه صفا کوو او که دې په کور کې هم دغسې یو ویډیو جوړه کړله ښه به وي چې د مسلمانان یې وګوري نو موږ ته څنګه معلومه چې د زړه سره چې ته په لوټه ځان صفا کوې زموږ خوا د تا ته معلومه ده چې دا د اهل سنت والجماعت په لوټه هم ځان صفا کوي په تشناب کاغذ هم کوي په اوبو هم کوي چې په تش الحمدلله صفایي خو کوو که په لوټه یې که په تشناب کاغذ یې که په هر څه صفایي کوو د خدای بیا لمونځ دا غسل کله صحیح دی نو ښه صحیح ده اوس به نو ته چې بې زده کړو د زنانهو دپاره موږ ضرورت لرو چې ویې ګورو چې څو وړې استنجا کوي د نارینهو دپاره یې هم لرو نو دا به موږ ته سبا عبدالکریم جان ته به دا یو کار وکړي د زړه سره ښه یو ځای ته به لاړ سي نو اوبه به در سره راواخلې نو یو کامره به شاوخوا ته کېږدې اتې به دغه استنجا به وکړې او یا که کور ته لاړې په کور کې هم دغسې یو استنجا وکړه نو یعنې نور خلق درته یادومه نو تر څو دا خلقو ته معلوم سي دا د بل قرض سبا ته در باندې بل اعتراض دې اوس کوه مهرباني اوس دغه د لایاري سره غټ غټ ملایان دې راځي هغه پس پاتې سوی ته یو ورځ ورسه ورسره چې زم دغه کمه یو ورځ ورسره ورسه چې څه درته وایي څومره درته دغه کوي یوسفي صاحب دا د تا په سر باندې عبدالکریم جان دا ابله ورځ غلی و نو د ما دا عکس یې ولیدل ټول لایف یې بند کړل خپرونه یې بنده کړل ته زه د ورسره ورسم په لایف کې بیا زه ورته وایم چې تاسو ته ورسره ورسه هغه وایي راسې زما سره هر یوه غټ غټ ملایان ورسره ورځي الله یاري دې راوله $500 زه نخت درکوم هغه نه راځي هغه ته ورسه ورته $10 درکوم درته تا د $10 دې لپاره چې دې دلته راشي غټ غټ ملایان ورځي یوسفي صاحب ګوره ما دومره ډېر اعتراضونه درته جواب کړل سورة الفلق په قرآن کې درته معلوم ده قرآن زما نه دی زه څه درواغ درته وایم نه سورة الفلق په قرآن کې ده که په تورات کې ده که په انجیل کې ده که په زبور کې ده دومره خو به درته معلوم وي خبر نه یم یا نه دی راته معلوم څه درواغ درته وایم څه نعره تکبیر نعره تکبیر الله اکبر خمیني رحمه دغه دا کار شوی صبر وکړه یوسفي صاحب مننه یوسفي صاحب دا خو لاړه الله اکبر الله اکبر زه ډېر غټ شو دم چې څنګه نه شو دا مزاج